د افغانستان او زیمبابوې د لوبو تازه مهالویش اعلان شو او شل ورځې لوبې کمې شوې دي د افغانستان او زیمبابوې. او دا چې د افغانستان په سکواډ کې کوم لوبغاړي شامل دي د شل ورځې لوبو لپاره او د 50 ورځې لوبو لپاره، نو په دې ویډیو کې به تاسو ته پوره معلومات درکړو. د هیواد ټایم یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. که چېرته مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. د افغانستان او زیمبابوې کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د 15 شل ورځو او 3 ورځنیو لوبو لړۍ څخه 2 شل ورځې لوبې لغوه شوې. اوس به 3 شل ورځې او 3 ورځنۍ لوبې ترسره شي. د افغانستان کرکټ بورډ نن ورځ له زیمبابوې سره د لوبو مهالویش اعلان کړ چې پکې 3 شل ورځې او 3 ورځنۍ لوبې مهالویش شوې دي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ به د 3 ورځنیو لوبو لومړۍ لوبه د جون په 4مه، دویمه شل ورځې لوبه د جون په 6مه او دریمه د جون په 9مه مهالویش شوې ده. همداراز د 3 شل ورځې لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه به د جون په 11مه، دویمه د جون په 12مه او دریمه د جون په 14مه نیټه ترسره شي. او پاتې 2 شل ورځې لوبې لغوه شوې دي. د ویلو ده چې افغان ملي لوبډله د روان کال د اګست له 9مې تر 18مې نیټې پورې د ایرلاین په کوربه‌توب هم له یاد هیواد سره په 15 شل ورځې نړیوالې لوبې ترسره کوي. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د زیمبابوې پر وړاندې 3 ورځنیو او 3 شل ورځې لوبو لپاره ملي لوبډله اعلان کړې چې ځوانو لوبغاړو ته پکې ځای ورکړل شوی دی. په اعلان شوي لوبډلو کې زیاتره هغه ځوان لوبغاړي تر سترګو کېږي چې د زرغون افغانستان یو ورځنیو سیالیو پر مهال ښه ځلېدلي، خو نوین الحق، قیس احمد او ګلبدین نایب ته پکې ځای نه دی ورکړل شوی. ټاکل شوې ده چې افغان لوبډله به زیمبابوې ته سفر ولري او هلته به د راتلونکي جون میاشتې په 4مه نیټه د کوربه پر وړاندې د ورځنیو نړیوالو سیالیو لړۍ پیل کړي او ورپسې 3 شل ورځې لوبې هم ترسره کوي. افغان لوبډله به د جون په 4مه، 6مه او 9مه نیټه د زیمبابوې پر وړاندې 3 ورځنۍ او د همدې میاشتې په 11مه، 12مه او 14مه نیټه 3 نړیوالې شل ورځې لوبې ترسره کړي. د ورځنیو نړیوال لوبو لپاره لوبډله دا ده: رحمان الله ګربز وکټ ساتونکی، ریاض حسن، ابراهیم زدران، حشمت الله شهیدی، لوبډل مشر احمد شاه، نجیب الله زدران، شاهد کمال، اکرام الخیل، محمد نبی، عظمت الله عمرزی، راشد خان، مجیب الرحمن، ضیاءالرحمن اکبر، فضل الحق فاروقی، فرید ملک او یمین احمد زی. دغه راز په احتیاطي لوبغاړو کې نور احمد او نجات مسعود هم شامل دي. د شل ورځې لوبو لپاره لوبډله دا ده: رحمان الله ګربز وکټ ساتونکی، حضرت الله زاسی، عثمان غنی، احسان الله جنت، نجیب الله زدران، درویش اسودی، کریم جنت، محمد نبی، لوبډل مشر عظمت الله عمرزی، شرف الدین اشرف اسرا، افسر زازی، راشد خان، نور احمد، فضل حق فاروقی، فرید ملک او نجات مسعود. او په احتیاطي لوبغاړو کې ظاهر خان او سید احمد شهزاد شامل دي. که چېرته مو معلومات خوښ شوي وي نو زموږ چینل د سره سبسکرایب او ویډیو د سره لایک کړئ او که کومه پوښتنه لرئ نو کمنټ کې ولیکئ. نو مو په الله جل جلاله سپارم. د الله په امان.